السلام علیکم د زیار اکاډمي یوټیوب چینل مینوالو خدای دې وکړي چې روغ جوړ یاست. زیم ریاض شاهدزی او یو ځل بیا د یو نوي لیکچر سره تاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. نو دوستانو نن به موږ په کویک بوک کې ملټي کرنسي باندې کار کوو چې څنګه مطلب ملټي کرنسي په کویک بوک کې هغه اپشن څنګه فعاليږي او څنګه موږ کولای شو چې د افغانیو سره څنګه نور بهرني اسعار چې کوم دي لکه ډالر شو، کلدارې، یورو، درهم او نور چې دا به موږ څنګه استعمالو. نو موږ به نن دې باندې کار کوو. دا هم لکه یو ضروري اپشن دی په کویک بوک کې، ځکه چې زمون کسٹمر به لکه خامخا موږ سره په نورو کرنسیو باندې هم کار کوي. یعنی داسې کسٹمر به زمون چې موږ سره لکه په ډالرو باندې لکه موږ سره بزنس کوي، دغه شانته په کلدارو به کوي. نو دا ډېر یو ضروري اپشن دی چې مطلب د هغوی هغه تجارت چې کوم دی موږ سره په همغې کرنسي باندې مخې لاړ شو، په کومه کرنسي چې هغوی موږ سره تجارت کوي. یعنی که موږ سره څوک ډالري بزنس کوي، په ډالرو موږ نه مطلب مال اخلي، نو موږ لا پکار دار چې داغه ریکارډ او داغه کاته چې کومه ده مطلب موږ ته ډالر ونیسو. ځکه که هغه خپل حساب کتاب په ډالر وي نو ته ورته باید ډالري اکاونټ واخلي. دې لپاره چې مطلب سبا تاسو خپل منځ کې ریکنسلیشن کوئ چې مطلب تاسو په یو بل تفاهم سره ورسئ. نو دا ډېر یو ضروري اپشن دی او په دې به موږ کار کوو. او نن به موږ په دې کې چارټ اف اکاونټ کې یو ډالري اکاونټ جوړو، دغه شانته به یو ډالري کسټمر هم جوړو او ډالري وینډر هم جوړ کړو چې تر څو تاسو هم په ښه وپوهیږئ باندې. نو دا چې دا اپشن په کویک بوک کې لکه څنګه آن کیږي، د دې لپاره به موږ لاړ شو کویک بوک ته او په کویک بوک کې به په ایډیټ مینو باندې کلیک وکړو، بیا به راشو پریفرنسز ته، دلته به بیا ملټیپل کرنسیز باندې کلیک وکړو او بیا به کمپنی پریفرنسز باندې کلیک وکړو. دلته خو تر اوسه موږ کومه کرنسي لکه انتخاب نه وه چې دا زموږ هوم کرنسي شي، نو بعد د دې به موږ انتخابوو. نو موږ ورته بیا یس ووهو، یس آی یوز مور دین ون کرنسي. نو دلته به بیا هغه کرنسي راواخلئ چې ستاسو کومه کرنسي په کار وي. چې دې لس کې خو موږ څخه زموږ افغانۍ نشته، خو بیا به موږ په ویو مور باندې کلیک کړو چې دلته بیا د ټولو کرنسیانو هغه لیست راځي موږ سره. نو دلته موږ افغانۍ پیدا کو، افغانستان افغانۍ، او بیا به انتخاب کو. یوز اټ ونس مطلب دا دی چې یعنی ته صرف یو واري مطلب دا کرنسي استعمالي د افغانۍ کنه دایمي. نو دایمي لپاره بیا موږ میک اټ اکټیو کو. خو دلته باید زه تاسو یو خبره وکړم چې کله تاسو هوم کرنسي انتخاب کړه چې هغه کرنسي وي، نو بیا تاسو لکه نشي کولای آینده کې چې هغه بیرته چینج کړئ. نو دې کې تاسو باید ډېر دقیق اوسئ چې کومه کرنسي چې تاسو غواړئ که هغه افغانۍ وي یا ډالر وي، نو هغه مطلب یو ځل تاسو کولی شئ چې هغه از هوم کرنسي تاسو انتخاب کړئ. نو ما ورته اوس زمونږ لکه هوم کرنسي افغانۍ وټاکله، نو دا به زه میک اټ اکټیو کوم. نو اوکې به کوو. نو اوس موږ سره افغانۍ کرنسي زمونږ جوړه شوه. بیا به دلته اوکې کوو. نو موږ ته و چې دلته چې تاسو څومره وینډوزګانې اوپن شوي به ټولې بندې شي. نو اوکې به کوو. نو زمونږ هغه هوم کرنسي چې کومه ده افغانۍ، هغه موږ سره انتخاب شوه او اوس کولی شو چې موږ دې سره خوا کې چې زمونږ څومره ضرورت یې د کرنسیانو هغه کرنسي موږ ځان ته انتخاب کړو. نو د هغې لپاره به لاړ شو موږ په لیست مینو باندې به کلیک وکړو او بیا دلته به راشو کرنسي لیست ته. نو دې کې افغانۍ خو موږ سره زمونږ هوم کرنسي انتخاب شوه. نو اوس چې موږ غواړو چې لکه نورې کرنسیانې انتخاب کړو، نو هغه به دلته موږ انتخاب کړو. خو دا زمونږ کاناډین ډالر دا زمونږ نه دی په کار، مطلب دا به موږ آف کړو. دلته به ګورو ایرو زمونږ لکه نه ده په کار، موږ به صرف ډالر راواخلو او ورسره خوا کې به کلدار هم راواخلو، ځکه چې بعضې مشتري کېدای شي زموږ نه په کلدارو باندې مطلب موږ سره تجارت کوي. نو د هغې لپاره پکار ده چې بیا هماغه کرنسي تاسو انتخاب کړئ. US ډالر دا دې وي او زه به دلته پی ووایم، پاکستان روپی، نو دغه به مې انتخاب کړو. نو په دې ترتیب باندې تاسو کولی شئ چې کرنسي
انتخاب کړئ. یعنی موږ سره دغه کلداره ډالر او افغانۍ خو زموږ هوم کرنسي شو، دا موږ سره انتخاب شوي او نور چې کومې فضول وي هغه ما انچیک کړي. تاسو کولی شئ چې مطلب که نورې کرنسیانې انتخابوئ نو دې لسټ کې به تاسو وګورئ چې کومه کرنسي ستاسو په کار وي هماغه به راواخلئ او اوکې به کوئ. نو اوس به موږ لاړ شو او په چارټ اف اکاونټ کې به دا به کلوز کړو او په چارټ اف اکاونټ کې به یو ډالري اکاونټ جوړ کړو چې تاسو ته هم پته ولګي چې مطلب څنګه کولی شو چې موږ یو ډالري اکاونټ هم ولرو. نو مخکې که تاسو فکر کړی و موږ سره راځي بانک کې 4 لکه روپۍ وي خو لکه معلومات نو چې دا یعنی ډالر دي که افغانۍ دي. خو اوس به دلته تاسو چې کله مولټي کرنسي اپشن آن کړو نو تاسو بیا دا ښیي چې یعنی دا 4 لکه چې دي دلته کرنسي لسټ کې تاسو ښیي چې دا افغانۍ دي که یا بله کرنسي ده. نو اوس مطلب کولی شي تاسو په دې وپوهېږئ چې زموږ په دې لسټ کې موږ سره کوم افغانۍ دي او کوم ډالر دي. نو ځکه اوس دلته د عزیزي بانک یو بل ډالري اکاونټ جوړ کړم نو تاسو بیا دا پته لګي چې یعنی دا افغانۍ دي او دا ډالر دي. نو دې لپاره به یو نوی اکاونټ جوړ کړو په چارټ اف اکاونټ کې او ټایپ به ورته بانک واخلو او اوکې به کړو. ښه دلته به ورته ولیکو چې عزیزي بانک USD. ښه ما دا USD لکه د دې لپاره ورکړه چې تاسو ته مطلب د نوم نه پته ولګي چې دا موږ سره ډالري اکاونټ دی. نو دا به راواخلو دلته به په ډسکرپشن کې دا هم ورته کاپي کړو. ښه دلته ورته اوس تا نه پوښتنه کوي چې ته دا اکاونټ جوړئ مطلب د دې کرنسي څه شی دی. اوسه پورې خو لکه موږ سره افغانۍ زموږ هوم کرنسي ده نو هغه یې نیولې ده. خو دلته ورته موږ به ووایو چې نه موږ یو ډالري اکاونټ جوړوو. نو بیا به US ډالر باندې کلیک کړو او دغه شان به موږ سره دا بانک اکاونټ چې موږ جوړوو ډالري اکاونټ جوړ شي. ښه نو بانک اکاونټ دلته به هغه اکاونټ نمبر که د بانک وي هغه ورکوئ او روټینګ نمبر خو تاسو ته ما ویلي چې مطلب دا هغه آنلاین بانکینګ سره لکه تعلق لري او آنلاین بانکینګ چې کله تاسو کوئ تاسو ته هغوی یو روټینګ نمبر درکوي چې هر روټینګ نمبر و هغه تاسو دلته ورته لیکئ. اوپننګ بیلنس به دلته پکې واچوئ چې مطلب یو 500 ډالر پکې دي دلته په کوم تاریخ باندې تاریخ به ورته انتخاب کړئ په اول د سپټمبر باندې. نو تا ته وایي چې یو USD د څو افغانیو سره برابره دی. نو زه به ورته ووایم چې دا په یو USD مساوي دی د 72 افغانیو سره. نو دا به هم اوکې کړو. کله چې دا وشو نو بیا به که بل اکاونټ جوړوئ خو سیو این نیو به ووهئ او که نه سیو این کلوز باندې به کلیک وکړئ او موږ به زموږ اکاونټ چې موږ جوړ کړو د عزیزي بانک په نامه باندې هغه به موږ سره دلته جوړ شي. اوس تاسو وګورئ 500 دا ډالر شو او دا 4 لکه چې دي دا بیا افغانۍ شوي. دغه شان بیا کولی شئ چې تاسو لکه نور اکاونټونه هم په همدې ترتیب باندې جوړ کړئ. خو په یاد ولرئ چې کله ډالري اکاونټ جوړوئ نو هلته به کرنسي ډالر نیسئ او که افغانۍ جوړوئ نو بیا به کرنسي بیا افغانۍ انتخابوئ تاسو. لکه دا اکاونټ چې موږ جوړ کړی مطلب دا د افغانۍ اکاونټ دی. نو زه به د دې نوم ورته چینج کړم چې مطلب دا چې دی عزیزي بانک AFN دی او هغه بل چې کوم موږ سره و هغه موږ سره ډالر شو. عزیزي بانک افغانۍ او عزیزي بانک ډالر. دا صرف ماتې خاطر ولیکل چې مطلب موږ ته د نوم نه پته ولګي کنه دلته خپله شته لکه کرنسي کې دا خپله راځي AFN او USD. ښه په همدې ترتیب اوس موږ کولی شو چې خپل کسټمر هم جوړ کړو. نو دا به کلوز کړو لاړ به شو ډالري کسټمر هم جوړ کړو. دلته احمد موږ سره افغانو کې لکه هم موجود دی افغاني حساب موږ سره هم لري او د احمد لپاره به موږ یو ډالري اکاونټ هم جوړ کړو. نو دلته به کلیک کړو په نیو کسټمر باندې او جوړ به کړو چې احمد USD. خو دلته به تاسو مطلب د هغې هغه ټایپ چې کوم دی د کرنسي ټایپ یې US ډالر راخلی. نو په دې ترتیب به موږ سره جوړ شي. نو دا نور شیونه خو چې کوم دي دا موږ لکه ویلي وو په کسټمر په جوړولو کې موږ ټولو باندې کار کړی وو نو بیا دې ته ضرورت نشته دی. نو صرف اوکې به کړو. نو دغه د موږ سره د احمد په نامه یو کسټمر جوړ شو چې مطلب د هغه حساب کتاب چې دی موږ سره هغه به موږ سره په ډالرو باندې وي او د ده چې کوم دی دا مو ته رینیم به کړو. نو دا به ایډیټ کړو موږ دلته به صرف ولیکو چې احمد AFN. په دې ترتیب باندې احمد AFN شو دا 100,000 او احمد USD
چې دا اوس په کوم بیلانس نشته دی نو په راتلونکي کې به موږ چې کله د باندې په ډالرو باندې لکه څه خرڅ کوو نو په خپل بدل ته به راځي په سره دا بیلانس نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې خپل ډالري کسټمر هم جوړ کړئ او که د بیا کوم نور انفارمیشن مطلب کولی شئ چې بیرته هغه ایډیټ هم کړئ که موبایل نمبر یې شي ورته لیکئ ټول کولی شئ چې ولیکئ دغلته او اوکې کړئ یا کوم نور ډاکومنټس وي غواړئ چې هغه سیستم ته راوړي ته نو هغه به بیا مطلب سیستم نه راواخلي چې کوم ډاکومنټس مطلب دا خو موږ په امپلایي کې هم کړي نو هغه به راواخلي دلته به سره اټیچ کوي او بیا کولی شي چې دې ځنې چیک هم کړئ چې مطلب د کوم ډاکومنټس موږ سره دي نو دا ډالري کسټمر جوړول یو وینډر به هم تاسو جوړ کوم چې بیا ونه وایي چې وینډر یې پرېښودو نو په وینډر باندې به کلیک وکړو او نیو وینډر باندې به کلیک وکړو بیا او د بصیر په نامه به یو بل وینډر جوړ کوو دلته مطلب که ډالري هغه هم جوړو نو دلته په ډالر راخلي تاسو نو نور شیانو ته خو ضرورت نشته خو صرف دا موبایل نمبر به یې ولیکو ښه اوکې به نو دغه شان موږ سره د بصیر په نامه یو بل وینډر هم اضافه شو چې ډالري وینډر دی دا مطلب دا موږ په ډالرو باندې مال اخلو او په افغانو باندې هم سره مطلب موږ سره لکه کاته لرو او په ډالرو باندې هم نو په دې ترتیب تاسو کولی شئ چې ځان ته ډالري او افغاني یا هم نور چې کوم کرنسي تاسو په همدې ترتیب باندې مطلب ځان ته جوړ کړئ وینډر یا کسټمرز ښه نو دا وه زموږ د نن ورځې لیکچر که تاسو ته کومه پوښتنه وي او یا هم کوم نظر لرئ نو کولی شئ چې موږ ته یې د کومنټ له لارې نه شریک کړئ مننه د خدای په امان